بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی درنو هیوادوالو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله یو ځل بیا مو په خدمت کې یم. د پښتو ژبې زده کړه د ګرامر برخه ده. دوستانو، د تیرې موضوع په تعقیب چې موږ د ګرامر په برخه کې په پښتو ژبه کې یا په پښتو لیکدود کې نښې نښانې لوستې وي، د هغې پاتې برخه درته وایم. د دې په څنګ کې د پښتو ژبې په لیکدود کې یا د پښتو ژبې په لیکلو او لوستلو کې د یګانو مراعاتول څومره ضرور دي، نو موږ به په ډېر خلاصه او لنډ ډول تاسو ته په پښتو لیکدود کې د یګانو لیکل او د یګانو د استعمال ځایونه همداراز په لیکلو او لوستلو کې په ډېر لنډ او خلص شکل تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ګټه ترې پورته کوي. دوستانو، په تېر لوست کې موږ ټکی، همداراز کاما، د بیان نښه، پوښتن نښه او ندایه، دغه دغه پنځه نښې موږ په تېر لوست کې ولوستلې چې نن یې د شپږمې شمېرې څخه پیلوو. چې شپږمه شمېره زموږ لیندۍ یا قوسونه دي، چې لیندۍ یا قوسونه موږ معمولاً په خپلو جملو یا په عباراتو کې د اضافي کلمو لپاره کاروو، یا د ځینو کلماتو د معناو دپاره کاروو، او یا هم د نومونو د جلاوالي لپاره موږ په خپلو جملاتو کې له قوسونو څخه یا له لیندیو څخه ګټه اخلو. د مثال په ډول څه ډول؟ مثلا موږ وایو چې تیمورشاه قوس د احمدشاه بابا زوی. قوس بیرته بندو. د دري ژبې شاعر هم و. د دري ژبې شاعر هم تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی د دري ژبې شاعر هم و. اوس که چیرته موږ په دغه قوس کې دې ته موږ اضافي معنا وایو، یا د دغه که چیرته دا نه هم وي، موږ تیمورشاه پیژنو چې د افغانستان یو پاچا تیر شوی، د احمدشاه بابا ځای ناستی او د هغه زوی و، نو تیمورشاه یعنې د احمدشاه بابا زوی د دري ژبې شاعر هم و. او یا هم ما مخکې ویلې چې د نومونو د جلاوالي لپاره هم موږ له قوسونو څخه ګټه اخیستلی شو. مثلا زه لیکم چې احمد د اتم ټولګي زده کوونکی دی، مګر حامد او خالد د 12م ټولګي زده کوونکي دي. اوس مثلا موږ دلته په دغه خپلو جملو کې دغه نومونه د قوسونو په وسیله سره بیلوو. احمد د 8م ټولګي زده کوونکی دی، مګر حامد او خالد د 12م ټولګي زده کوونکي دي. په همدې ترتیب ورپسې زموږ اوومه شمېره لوری خود. لوری خود په لیکدود کې په کومو ځایونو کې کارول کیږي؟ لوری خود معمولا موږ په هغه ځایونو کې کاروو کله چې د یوې کلمې نوم او یا هم د هغې معنا کې په تدریجي ډول بدلون رامنځته کیږي، موږ د لوری خود څخه ګټه اخلو. مثلا څه ډول؟ موږ دلته لیکو چې لمپاکا، لوری خود، لگان، لوری خود، لمغان، لوری خود او بالاخره لغمان. دې مطلب دا ده چې لغمان د افغانستان د ختیځو ولایت د جملې څخه یو ولایت ده چې پخوا د لمپاکا په نامه یادېده، وروسته په تدریج سره په نوم کې بدلون راغی، د لګان په نامه یاد شوی، په لګان کې بدلون راغی، د لمغان په نامه یاد شوی، او بالاخره
په دې کې هم بدلون راغی. اوس مهال د لغمان په نامه یادېږي. احیانا که چیرته په لغمان کې په تدریس سره یا د وخت په تېرېدو سره بدلون راځي، یو بل نوم غوره کېږي، نو بیا په لیکنه کې په دې شکل د لوري ښود څخه وروسته هغه نوم به دلته راځي که چیرته راغی. یا مثلا موږ وایو چې جلال کوټ. جلال کوټ د جلال آباد پخوانی نوم و. نو په لیکنو کې موږ معمولا کله چې دا موضوع ته راځو لوري ښود څخه به استفاده کوو او له هغې څخه وروسته موږ وایو چې جلال آباد چې اوسنی نوم ده. په دې ترتیب موږ په خپلو لیکنو کې د لوري ښود څخه ګټه اخلو. اتمه شمېره زموږ اتمه شمېره 3 ټکي دي. 3 ټکي په لیکنه کې کوم وخت کې راځي؟ کله چې یو لیکوال نه غواړي په خپله لیکنه کې د یو چا د نوم څخه یادونه وکړي، نو هلته معمولا له 3 ټکو څخه استفاده کوي. مثلا دا ټکی 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 وزیر ډیر ظالم سړی دی. دلته لیکوال د نوم د لیکلو څخه ډډه وکړه او په دغه جمله کې د نوم په عوض 3 ټکي وکارول. معمولا کله چې په لیکنه کې د یو موضوع یا د یو د نوم لیکلو څخه ډډه کېږي، هلته موږ کولی شو چې 3 نقطې خوندي کړو، یا که چیرته موږ 3 نقطې په لیکنه کې ولیدې نو معمولا هلته اشاره شوې ده یو شخص ته یا یوې موضوع ته. بل ورپسې د جملې لاندې کرښه یا انډرلاین ده چې 9مه شمېره ده. د انډرلاین څخه معمولا موږ هغه وخت یا د جملې لاندې کرښې څخه موږ هغه وخت استفاده کوو کله چې موږ یو موضوع لیکو او په موضوع کې څو نقطې ډېرې مهمې او اړینې دي، غواړو چې د خلکو توجه خاصتا کلمو ته یا هغو جملو ته راواړوو، موږ د جملې لاندې کرښې څخه استفاده کوو. مثلا که چیرته تاسې یو مقام ته خپله عریضه وړاندې کوئ، نو په عریضه کې 2 یا 3 غوښتنې وي چې نور مثلا متن زیات وي، موږ د هغو غوښتنو لاندې کولی شو چې انډرلاین پرېږدو یا مثلا د جملې لاندې کرښه پرېږدو ورته. یا مثلا موږ دلته یو مثال زه تاسو ته لیکم چې دا ځای ځانګړی دی، دلته ودرېدل منع دي. دا ځای ځانګړی دی، دلته ودرېدل منع دي. یعنې دغه جمله موږ د دې دپاره لیکلی چې په دغه ځای کې باید څوک ونه درېږي، نو دلته موږ له دغه ځای څخه په دغه ځای کې موږ د جملې د لاندې کرښې یا د انډرلاین څخه استفاده کوو او دلته یې لیکو. بل ورپسې 10مه شمېره ده چې 10مه شمېره زموږ سلش یا بار ده چې دغه یې نښه ده. د سلش یا بار څخه موږ په خپلو لیکنو کې استفاده کوو. د دې ترڅنګ په هجري لمریز، هجري سپوږمیز او همداراز په زیږدیز یا میلادي سنو کې د نیټو د ښودلو لپاره هم د سلش څخه ګټه اخیستل کېږي. مثلا څه ډول د نن تاریخ موږ لیکو چې 1499 سلش د 12مې میاشتې بیا سلش 22مه نیټه. بل مثال په لیکنه کې، مثلا په لیکنه کې تاسو ته یو مثال لیکم چې تاسو ښاغلي سلش اغلې ته په خورا درنښت بلنه درکوو په همدې ترتیب. یعنې موږ دلته د سلش څخه ګټه واخیسته یا استفاده مو وکړه په خپله لیکنه کې.
بل 11مه شمېره زموږ دش یا بیلنی ده. څرنګه چې د نوم نه معلومیږي بیلنی یا دش د جملو جلاوالی رامنځته کوي او معمولا د جملو په سر کې واقع کیږي. لکه مثلا دش زه زم یو جمله، پوښتنه چیرته، پوښتنه شوه، دا دواړه سره جلا کړه. او دریم هم زه لیکم چې دفتر ته یا ښوونځي ته یا مثلا بازار ته، هر ځای موږ لیکلی شو. هدف دلته موږ دا ده چې د دش یا بیلني څخه چې دغه درې جملې پې موږ جلا کړلې او په همدې ترتیب معمولا د جملو په سر کې راځي دش یا بیلنی. ورپسې 12مه شمېره کوچنی دش ده. کوچنی دش چې د لوی دش په نیمایي تقریبا جوړیږي یا د هغه په نیمایي اندازه دغه نښه ده. معمولا کله چې موږ یو موضوع لیکو، بیا د موضوع یوه برخه زموږ په یوه پاڼه کې نه ځایږي، نو ځینې کلمې یا مرکبې کلمې چې هغه په یو پاڼه کې نه ځایږي، موږ بلې ته ځو. هغه پاڼه د بلې د تګ څخه مخکې موږ د کوچني دش څخه استفاده کوو. د مثال په ډول زه لیکم چې مثلا اسد په پوهنتون کې زده. دلته زموږ صفحه تمامه شوه، موږ بلې صفحې ته ځو، نو دلته به د کوچني دش څخه استفاده کوو، کوچنی دش. او کله چې بلې صفحې ته ځو نو دغه کلمه به موږ بشپړوو چې زده یې پاتې دي، مطلب موږ لیکلي دي زده کړې، زده یې پاتې ده، نو کړې به هلته تکمیلوو، زده کړې کوي. په دې ترتیب په دغه ځایونو کې موږ د کوچني دش څخه ګټه اخلو. 13مه شمېره زموږ درې ستوري دي. درې ستوري کله چې موږ یوه مقاله لیکو او یا هم یوه قصه لیکو، زموږ قصه یا زموږ مقاله په یو ځای کې تمامیږي او وروسته غواړو چې هغې ته هم پسې دوام ورکو. نو کله چې تمامه شوه موږ په هغه تمام ځای کې د درې ستورو څخه ګټه اخلو او له هغې څخه وروسته چې بله لړۍ پیلوو، نو درې ستورو پسې یا درې ستوري په دغه منځ کې واقع کیږي. دا د درې ستورو ځای ده په لیکنه کې. 14مه شمېره د آټ علامه ده چې د آټ علامه پخوا په انګلیسي لیکنو کې کارېدله. د انټرنیټ په عام کېدو سره دغې کلمې نړیوال شکل ځان ته غوره که. په دې ترتیب اوس په ویب پاڼو، ویب سایټونو، موسساتو، شخصي ادرسونو کې له دغې کلمې څخه کار اخیستل کېږي، زیاتره یا ډیری. مثلا موږ لیکو چې حامد علیزی @yahoo.com. په دې ترتیب سره دوستانو یو څه نښې نورې هم شته دي چې په لیکدود کې باید هغه موږ مراعات کړو. خو په د ورځې په درسونو کې به تاسو ته وړاندې شي یوه ډیره بله مهمه موضوع چې د پښتو په ګرامر کې هغه ډیره اساسي او اړینه موضوع ده، هغه د پښتو یګانې دي چې د پښتو ژبې دغه یګانې غواړم چې په راتلونکي درس کې په ډیر اساسي، ډیر لنډ او خلاص شکل تاسو ته تشریح کړم
او په دې سره به ستاسې په خپلو لیکنو کې او لوستنو کې د ډېرو اسانتیاو سره مخامخ شئ او که چیرته مو دغه یګانې په پښتو لیک لوست کې زده نه وي نو ستاسې لیک لوست سم نه ده. کوشش وکړئ چې دا په سم او اساسي ډول زده کړئ. موږ به هڅه وکړو چې په ډېر لنډ ډول په راتلونکي درس کې په دې باندې بحث وکړو. نو تر بیا ښه وخت ولرئ او ښې چارې. د خدای په امان.